د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اورئ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړن لاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم سود چې تاسو ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد هغه نه زیاتیږي او کوم زکات چې تاسو د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسو پیدا کړی بیا یې تاسو ته روزي درکړه بیا به هغه تاسو ته مرګ درکړي بیا به هغه تاسو ژوندي کړي. ستاسو لانګیرل شو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي. پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي ښایي چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ وګورئ چې د مخکې تیرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نو ای پیغمبره خپل مخ په کلکه د دغه ریښتوني دین لوري ته برقراره کړه مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوی په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی. په هغه ورځ به خلک تیت پرک یو له بله بیل شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي تر څو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي. دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
د هغه له قانون دا ده چې هغه زی رای ورکوونکي بادونه لیږي او له خپل رحمت نه ستاسې د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کشتۍ د هغه په حکم وچلیږي او تاسې د هغه فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او موږ له تا څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولیږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل. بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق و چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي. بیا هغه دغه وریځې په آسمان کې څنګه چې خوښه شي خوروي او برغندې ویشي. بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راوریږي. دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي. په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او که موږ داسې باد ولیږو چې د هغه په اثر هغوی خپل کوښتونه مړاوي ژیړ ومومي نو هغوی کفر غوره کوي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیغمبره ته مړي نشي اورولای نه هغو کڼو ته خپل غږ اورولای شي چې شا اړوي روان وي. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نه ته په فکر وړاندلو ګمراهۍ نه راویستلی شي نه هغو ته سمه لاره ښودلی شي. ته خو یوازې همغو ته اورولای شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته یې سر ټیټوي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسې د کوچنیتوب په کمزورې بڼه پیدا کړئ بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته یې تاسې ته قوت وروباښه بیا له هغه قوت نه وروسته یې تاسې کمزورۍ او زوړوالي ته ورسولی هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي هغه په هر څه پوهېدونکی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې هغه ساعت برپاوي نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره ووایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل.
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په موضوع ځنډېدلي اوس دا همغه د حشر ورځ ده خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کوله هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بخښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مونږ په دې قرآن کې خلک راز پوهولی دي ته که هره نښانه راوړي کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علمه دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو ای پیغمبره صبر وکړه په یقیني توګه د الله وعده رښتیانۍ ده او هیڅکله دې هغه خلک ته بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.